زموږ ولاګ ته ښه راغلاست. دا وخت د روغاني پر چین باندې ولاړ یو. په دغه چین لارې څخه به موږ د خواجه عمران بابا وغره ته چې کومه لار تللې ده پر هغه لاره باندې به ځو. دلته د عربو کیله ورته وایي چې مخکې دغه دلته یو ماجرکین پل او اوس د ایپسي کیله ده دلته مخته راځي. دغه لاره کې ډېر کلي راځي چې دغه کلی اوس مهال یو ډېر کاریزونه راځي. دغه کلی او دغه کاریز د روغاني کاریز په نامه باندې دی. روغاني چې دغه روډ یې په نوم دی، همدغه کاریز دی، همدغه کلی دی. خواجه عمران ته پر تللې دغه لاره باندې و مخته د چمن کیډیټ کالج هم راځي. دا د چمن کیډیټ کالج دی چې له ښاره څخه پر لرې واټن باندې پروت دی، خو دلته اوس کار یې لا نه دی پوره سوی، تکمیل پای ته نه دی رسېدلی او څو وخت وروسته به دغه کار پای ته ورسېږي او بیا به دلته زده کوونکي کولی شي چې دلته خپلې زده کړې ترسره کړي. د پینان واټر اوبه د خواجه عمران بابا د دغه غره څخه راوځي. هغه اوبه چې د چینې څخه راتللې دلته بیا دوی پایپونه ورته برابر کړي او په پایپو کې راځي. په هغه مخامخ عمارت تاسو وینئ، دا د پینان اوبو د هغه دننه ځای و چې وروسته به تاسو ته ښکاره کړو. هغه څه مخکې دغه د وحید خان چې خپل کومه ځای جوړ کړی دی ځګی او دغه خیمه څنګه جوړه کړې ده او په دغه خیمه کې دننه څه شته تاسو وینئ. دغه پخواني څراغان دي او د دې ترڅنګ دغه ټایپ دی. دلته دوی خپل د فرسټ ایډ چې کوم میډیکل لږ څه دواوې دي هغه هم لري. د قرآن مجید پروت دی. همداسې د ناستې لپاره دوی دغه کرسۍ دلته دا دي ایښي دي چې دلته کښېني. دوه رنګه د ناستې ځایونه، دوه درې رنګه ځایونه دوی لري. دلته بیا داسې تاسو وینئ دغه کوم ډبرې یا کوم کاڼي چې راغلي دي د دریای کابل دي، د چارسدې څخه راغلي دي. دغه آبشار دی چې په دا کې بیا اوبه راځي او اوبه راتویږي. د دې ترڅنګ دا هغه د موسیقي آلات دي، هغه موسیقي شیان دي په کوم سره چې وحید اڅکزی په خپل تعلق لري له کومې شعبې سره. ډولکی سو، همداسې رباب سو،
او دغه دوه پسونه د وحید اڅکزي له خولې چې ما ته د توبې څخه یو چا په ښکار کې ښکار کړی و بیا راکړه په ډایرکټ. او د دغه مشین په اړه یې راته وویل چې 160 کاله زیات تاریخ لري. دغه د ناستې لپاستې لپاره نور کټان هم دي څه وینئ. او مخ ته بیا 2 دانې همداسې د زانګو سړی زانګو کې خوړلی سي. او دغه بیا هغه ځای دی چې د میلمنو لپاره د ډوډۍ د دې له لوري څخه ورته جوړ کړل سوی دی. دلته د ناستې لپاره او د ډوډۍ لپاره دوی هم دغه ځای استعمالوي. د قدرمنو شاعرانو کتابونه دي نو دغه لایبرري هم اکثر خلک ډېر زیات خوند اخلي او چې راسي کوم سړی تعلیم لري یا په پښتو شعر و ادب سره مینه لري نو د دې کتابونو څخه ډېر زیات خوند اخلي. دا چې کوم دی دا د وړو چې کومه ګونۍ موږ ورته وایي د بورۍ په هغه باندې جوړه سوې وسۍ ده. څو خرچه درڅه کړې ده؟ زما په خیال چې د 100 لکه څخه ډېر اوښتی تر 100 لکه زیات اوښته ده. راځئ اوس د پنان اوبو دغه عمارت ته دننه ورسو او هلته وګورو چې د پنان اوبه دوی څرنګه فلټر کوي او څرنګه جوړوي. لومړی کس دلته بوتلان جوړوي، یو کوچنی چې کوم ډوبیان راځي د هغه دلته ایږدي په دا ځای کې او دغه مشین بیا بوتلان جوړوي. له دغه ځای څخه دې خواته بیا اوبه دي، کومې اوبه په دغه خواله سپین بیلر کې په اول بیلر کې اوبه راځي له چینې څخه او بیا په دا بل کې لویږي بیا دلته فلټر کېږي. دغه 3-4 دانې د سپین مخامخ تاسو وینئ دا کیلشیم و مګنیشیم و دغه شیان دي او له هغه څخه اوبه بیا راځي په پایپو کې. دلته بیا بل یو ولاړ دی هغه بوتلان وراچوي او دغه بوتلان بیا مشین خپله مخ ته وړي. دلته بیا بوتلان پرېولل کېږي، د بوتلانو صفایي ورکول کېږي، بوتلان پرېولل کېږي، مشینان یې سره اړوي. مخ ته چې بیا کم کاس ولاړ دی هغه بیا اوبه دلته بوتلان اوبه ډکېږي او بیا سرونه ورلوېږي. دغه بیا هغه پروسس دی. تر هغه چې راتېر شوی بیا بل کس ولاړ دی هغه سټیکران پر لګوي پر دغه بوتلانو باندې، بیا د پنان کمپنۍ سټیکر لګول کېږي او بیا مشین مخ ته دا وړي. دلته بیا د اور په ذریعه باندې دغه سټیکر پر دې باندې مضبوطه کېږي او ټینګېږي. بل کس بیا ورته ولاړ دی، دلته بیا 6 دانې په پیک کېږدي، 6 دانې په خپل پیکینګ کې کېږدي او بیا تر دغه کمپریسر تر دغه مشین وځي او دلته بیا دا 6 دانې چې کوم پیکینګ دی هغه ترتیب باندې کېږي او پر برابرېږي. نو دا و د پنان اوبو چې زموږ په چمن کې لومړنۍ کارخانه ده چې خلکو ته یې څه ورکوي یا اوبه یا بل څه ورکوي، د هغوی جوړېدل او د هغوی تیارېدل تاسو ولیدل.